د بقره مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 240 آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بیا چې کله طالوت لښکر سره وخوځېد نو وی ویل پر یو سین باندې د الله له لوري پر تاسې ازمایښت کېدونکی دی څوک چې د هغه اوبه وڅښي هغه زما ملګری نه دی زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې پر هغو خپله تنده ماته نه کړي هو که څوک یوه نیمه لپه وڅښي نو ودې څښي خو پرته له یو واړه ټولګي نه نور ټول له هغه سین نه خړوبه شول بیا چې کله طالوت او ورسره ملګري مسلمانان له سین نه پورې وتل وړاندې لاړل نو هغو طالوت ته وویل چې نن په موږ کې د جالوت او د هغه له لښکرو سره د مقابلې وس نشته خو د چا چې په دې باور و چې یوه ورځ له خدای سره یو ځای کېدونکي دي هغو وویل ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاس شوی دی الله د صبر کوونکو ملګری دی ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابلې ته ووتل نو یې دعا وکړه ای زموږ ربه موږ ته صبر راکړه زموږ قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله موږ برلاسي کړه فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين پای کې د الله په امر هغو کافران وزغلول او داود جالوت وواژه او الله هغه ته سلطنت او حکمت ور په برخه کړ او هغه څه ور زده کړل چې د الله خوښه وه که دغه شان الله د یوې ډلې مخنیوی په بلې ډلې نه کولای نو د ځمکې نظام به ګډوډ شوی وای خو پر نړیوالو د الله لوی فضل دی چې هغه په دغه ډول د فساد د مخنیوي لارې چارې برابروي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين دا د الله آیاتونه دي چې مونږ سم صحیح درته اورو او ته په رښتینه توګه له هغو کسانو څخه چې مونږ د پیغمبرانو په حیث لېږلي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء
الله يفعل ما يريد. دی پیغمبرانو ته چې زمونږ له لوري د انسانانو د هدایت وظیفه ورسپارل شوې ده، مونږ یو پر بل باندې لوړتیا او فضیلت وربخلی دی. له هغو څخه ځینې داسې وو چې خدای په خپلو سره خبرې کړي دي، چاته یې له نورو خواوو لوړې درجې ورکړي دي، او په پای کې عیسی بن مریم علیه السلام ته روښانه نښانې وربخلي او په سپېڅلي روح سره یې د هغه مرسته کړې ده. که د خدای خوښه وای نو دا نشوای کېدای چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو چې څرګندې نښې نښانې لیدلې په خپلو منځو کې جګړه کړې وای. له دې امله هغوی یو له بل سره شخړې وکړې، نو چا ایمان راوړ او چا د کفر لاره غوره کړه. هو که الله غوښتلی نو هغوی به هیڅکله نه جنګېدل، خو الله چې څه غواړي هغه کوي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اے مؤمنانو، څه مال شتمني چې مونږ درکړې ده له هغې نه لګښت وکړئ، مخکې له هغه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي، نه دوستي په درد وخوري او نه سپارښت کار وکړي. او ظالمان اصلا هغه کسان دي چې د کفر لاره غوره کوي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله هغه ژوندی ابدي ذات نه پرته چې ټول کائنات یې تنظیم کړي دي، بل هیڅ خدای نشته. هغه نه ویده کیږي او نه پریشانی پرې راځي. په ځمکې او اسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي. څوک دی چې د هغه په وړاندې د هغه له اجازې پرته سپارښت وکړای شي؟ څه چې د بندګانو په وړاندې دي پر هغو هم خبر دی، او څه چې له هغو نه پټ دي پر هغو هم خبر دی. او د هغه له معلوماتو نه هیڅ شی د هغو په ادراک کې نشي ایسارېدلی، مګر دا چې د کوم شي علم ورکول هغه په خپله وغواړي. د هغه حکومت پر آسمانونو او ځمکه خور شوی دی، او د هغو ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانونکی کار نه دی. یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته. سمه خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړای شوې ده. اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي، هغه یوه داسې کلکه آسره ونیوله چې هیڅکله ماتېدونکې نه ده، او الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کوم خلک چې ایمان راوړي د هغو ملاتړ او مرستندوی الله دی، او هغوی له ترږمیو نه رڼا ته راباسي. او کوم خلک چې د کفر لاره غوره کړي د هغو ملاتړ او مرستندویان طاغوتان یعنی شیطانان دي، او هغوی له رڼا نه د ترږمیو لوري ته راکاږي. دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به تل اوسیږي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم
ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تا د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه ابراهیم سره جګړه کړې وه؟ په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او له دې امله چې هغه ته الله حکومت ورکړی. کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی، نو هغه په ځواب کې وویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی. ابراهیم علیه السلام وویل ښه الله لمر له ختیځ نه راخیژوي، ته هغه له لویدیځ نه راوخیژوه. د دې په اورېدلو د حق هغه منکر حق پک حیران پاتې شو، خو الله ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا خود مثال په ډول هغه سړی ته وګوره چې هغه پر یو کلی تېرېده چې شتونه یې پر بل مخ نسکور شوي وو. هغه وویل دا ودانۍ چې ورانې شوي دي دا به الله په څه شان بیا ژوندی کوي یعنې جوړوي. نو الله د هغه ساه واخیستله او هغه 100 کاله مړ پروت و. بیا الله هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه یې پوښتنه وکړه ووایه څومره وخت پروت وي؟ هغه وویل 1 ورځ یا 2 ساعته به پروت و. ویې فرمایل 100 کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوي دي. اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې کوم بدلون پکې نه دی راغلی. له بلې خوا لږ شان خپل خره ته هم وګوره چې ان هډوکي هم وراسته شوي دي. او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځوو. اوس وګوره چې دا د هډوکو پوښتۍ څنګه راپاڅوو، په غوښه او په ستوکي یې پټوو. کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو نو وی ویل زه پوهیږم چې الله په هر څه قادر دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. او هغه پیښه د هم در پزړوي چې کله ابراهیم علی السلام ویلی و چې زما څښتنه ما تر اوخه چې ته په څه شان مړی ژوندۍ کوي. وی فرمایل آیا ستاسو ایمان نشته؟ هغه عرض وکړ ایمان خو لرم خو د زړه ډالۍ نه غواړم. وی فرمایل خنو 4 مرغۍ را واخله هغوی سره ټوټه ټوټه کړه په خپلو کې ګډې ځان ته مایل کړه بیا د هغو یو ټوټه پر بیلا بیلو غرونو کېږده بیا هغو ته نارې کړه هغوی به تا ته په ځغستا راشي په دې ښه پوه شه چې الله لوی واکمن
او د حکمت څښتن دی. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یو دانه وکرل شي او له هغې نه وږي زرغون شي او په هر وږي کې 100 دانې وي. په همدې ډول چې کله د چا عمل ته د الله خوښه شي زیاتوالی پکې راولي هغه هم پراخونکی او هم د علم څښتن دی. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي او له لګښت نه وروسته فاصلونه نه کوي نه آزار ورکوي د هغو ثواب د هغو د رب سره دی او پر هغو څه ویره ترها غم خفګان نشته. یو خوږه خبره او لیوي ناوړه خبرې نه تیرېدل له هغه خیرات نه ډیر خدي چې ورپسې آزار ولوي. الله به اړیزه او زغم د هغه صفات دی. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے مؤمنان خپل خیراتونه په فاصلونه او آزار رسولو د هغه چا په څیر مخاوري کوي چې خپل مال محض خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او نه پر خدای ایمان وي او نه پر آخرت. د هغه لګښت مثال داسې دی لکه یوه ښویه تیږه چې دوړې پرې ناستې وي. کله چې باران پرې وورېږي ټوله دوړه ترې یوسي او تیږه همغسې ښویه سوتره پاتې شي. دې خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکي ګټلې ده له هغې نه هیڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سمه لار ښودل د الله عادت نه دی. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله د خوشالولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي د هغو لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو باغ وي که شیبه باران پرې وورېږي نو 2 چنده میوې نیسي او که باران پرې ونه وورېږي هم نو یوه پرخه یعنې شبنم ورته کافي وي. تاسې چې هر څه کوئ خدای د هغو لیدونکی دی. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا له تاسو نه یو څوک دا خوښوي چې د هغه یو خیرازه تک شین باغ وي په ویالو خړو به له خرما انګورو او هر ډول میوونه ډک وي او په داسې حال کې ناڅاپه د اور بړبړکۍ ورباندې پریوزي او وسوځي چې هغه په خپله بوډا او اولادونه ماشومان او د هیڅ کار نه وي. په دغه ډول الله تاسو ته خپل خبرې بیانوي، تاسو ته ښایي چې غور او فکر وکړئ. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے مؤمنانو، کوم مالونه چې تاسو ګټلي دي او کوم شیان چې موږ تاسو لپاره لازمکې نه راوېستلي دي د هغو ډیره غوره برخه د خدای په لار کې ولګوئ. داسې نه چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره د ډیر ناکاره شي ورکولو کوشش وکړئ. په داسې حال کې چې همغه شی څوک تاسو ته درکړي نو تاسو به هیڅکله د هغه اخیستلو ته زړه ښه نه کړئ، مګر دا چې د هغه په قبلولو کې له سترګو پټولو نه کار واخلئ. تاسو باید په دې پوه اوسئ چې الله بې نیازه دی او د ډیرو غوره ستاینو څښتن دی. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شیطان تاسو له بېوزلۍ نه ویروي او شرمناک چلن غوره کولو ته مو هڅوي، خو الله خپل بخشش او پیرزوینې ته تاسو هیلهمن کوي. الله د ډیر پراخ لاس خاوند او پوه دی. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. چاته چې خوښ شي حکمت ورکوي او چاته چې حکمت ورکړ شي هغه ته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو. له دې خبرونو یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. تاسو چې هر څه لګولي وي او هر څه چې مو نظر منلی وي الله پرې پوه دی او د تیری کوونکو هیڅ مرستندوی نشته. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. خپل خیراتونه په ښکاره توګه ورکړئ نو دا هم ښه ده او که په پټه یې اړو کسانو ته ورکړئ نو دا ستاسو لپاره ډیره غوره ده. ستاسو ډیر ګناهونه په دغه شان عمل سره له منځه ځي او هر څه چې تاسو کړی وي الله ارومرو پرې خبره ده. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. خلکو ته د هدایت نصیب کولو مسؤلیت پرته نشته، یوازې الله دی چې چاته خوښ شي هدایت ور په برخه کوي. او تاسو چې کوم مال په خیرات کې لګوي ښېګڼه همدا تاسو ته ده او تاسو خو په همدې خاطر لګوي چې الله خوشاله کړي. نو کوم مال چې تاسو په خیرات کې ولګوي
د هغه پوره او بشپړ ثواب به درکړی شي او هیڅکله به ستاسې حق ونه سوځي. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لبل هر چانه زیات د مرستې وړ هغه بې وزلي دي چې د الله په کار کې داسې نښتې دي چې د خپلو شخصي ګټو وټو لپاره د ځمکې پر مخ هیڅ راز هلې ځلې نشي کولی. د هغو د استغنا په لیدلو بې خبره خلک ګمان کوي چې دوی شتمن دي. ته د هغو د څېرو په لیدلو د هغو په حال خبرېدای شي، خو هغوی داسې خلک نه دي چې چاته کلک ودرېږي او څه وغواړي. د هغو په لاسنیوي کې چې تاسې څه مال ولګوئ هغه به له الله نه پټ پاتې نشي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کوم خلک چې خپل مالونه شپه او ورځ په ښکاره او په پټه لګوي د هغو ثواب د هغو له رب سره دی او هغو ته هیڅ ویره او اندېښنه نشته. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. حکم خلک چې سود خوري د هغو حال به د هغه چا غوندې وي چې پیریانو نیولی وي او په دې حال د هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی. په داسې حال کې چې الله تجارت روا او سود ناروا کړی دی. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 215 آیت څخه اوري. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصیحت ورسید او پر راتلونکي کې د سود له خوړلو نه ډډه وکړه نو څه چې مخکې خوړلي هغه خو یې خوړلي دي. د هغه معامله له خدای سره ده او څوک چې له دې حکم نه وروسته بیا هم همداسې کار کوي هغوی دوزخیان دي تل به پکې اوسي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الله سود لمنځه وړي او خیراتونو ته وده او ښېرازي ورکوي او الله هیڅ ناشکره بد عمل انسان نه خوښوي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه وکړي او زکات ورکړي د هغو ثواب بېشکه د هغو له رب سره دی او پر هغو څه ویره او کړاو نشته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اے مؤمنانو له خدای وویریږئ او ستاسې چې کوم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ که په رښتیا سره مو ایمان راوړی وي. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
خو که تاسې داسې ونه کړل نو خبر اوسئ چې د الله او د هغه د رسول لخوا ستاسې پر خلاف د جګړې اعلان دی که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست نه تاسې ظلم کوئ او نه به پر تاسې ظلم وشي وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون که ستاسې پوروړی تنګلاسی وي نو تر لاس چلیدو پورې مهلت ورکړئ او که خیرات ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډېره ښه ده که پوهیږئ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون د هغې ورځې له رسوایي او کړاو نه ځان وژغورئ چې د الله لوري ته ورستنیږي هلته به هر چاته د هغه د کړې نیکۍ یا بدۍ پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیچا به هیڅکله ظلم ونه شي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم اے مؤمنان کله چې د کومې ټاکلې نیټې لپاره تاسې په خپلو منځو کې د پور د راکړې ورکړې معامله کوئ نو هغه ولیکئ د دواړو خواو ترمنځ دی یو څوک چې هغه ته الله د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي هغه دې له لیکلو نه انکار نه کوي لیکنه او املا دې هر څوک وکړي چې حق ورباندې دی یعنی پور اخیستونکی او هغه دې له الله خپل رب نه وویریږي چې څه معامله شوي وي په هغې کې دې کمای زیاتی نه کوي خو که پور اخیستونکی په خپله ناپوه یا کمزوری وي یا املا نشي کولی نو د هغه ولی دې په انصاف سره املا وکړي بیا له خپلو نارینه‌وو دوه تنه پرې شاهدان ونیسئ او که دوه سړي نه وي نو یو سړی او دوه ښځې دې وي چې که یوه یې هیره کړي نو هغه بله به یې ورپه زړه کړي دا شاهدان دې له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلېدونکي وي شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ وهلو وویل شي نو هغوی د انکار نه کوي که معامله وړه وي او که غټه د هغې نیټه ټاکل او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ د الله په وړاندې دا چلند ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی په دې سره شاهدۍ تېرولو کې ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسې د اخته کېدو امکان کمیږي هو که تاسې په خپلو منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوئ
نو د هغه د نه لیکلو هیڅ پروا نشته خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کې شاهدان ونیسئ لیکونکی او شاهد دې نه ځورول کیږي که داسې وکړئ نو ګناه کوئ د الله له قهره وویریږئ هغه تاسې ته د عمل سمه لاره درښیي او هغه په هر څه پوه دی وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم که تاسې د پردیسۍ یعنی مسافرۍ په حال کې او د سند لیکلو لپاره کوم لیکونکی پیدا نشو نو د شیانو په ګرو اخیستلو معامله وکړئ کله تاسې نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا له هغه سره څه معامله وکړي نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه د امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دی وویریږي او شاهدي هیڅکله مو پټوي څوک چې شاهدي پټوي د هغه زړه په ګناه خیرن دی او الله ستاسو له عملونو څخه به خبره نه ده لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير په اسمانو او په ځمکه کې چې څه دي ټول د الله دي تاسو که د خپل زړونو خبرې ښکارا کړئ او کې پټي وساتئ په هر حال الله به له تاسو نه د هغو حساب واخلي بیا د هغه واک دی چاته چې خوښه شي وبه یې بخي او چاته چې خوښه شي سزا به ورکړي هغه په هر څه قادر دی آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه هدایت ایمان راوړی دی چې د هغه د رب لخوا پر هغه نازل شوی دی او څوک چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منونکي دي هغه هم دا هدایت د زړه په مینه منلای دی دوی ټول الله د هغه پرښتې د هغه کتابونه او د هغه پیغمبران منلي دي او د هغه وینا دا ده چې موږ الله په پیغمبرانو کې یو له بل توپیر نکوو مونږ حکم واورید او اطاعت مو ومان څښتنه مونږ ستاسو څخه د ګناه بخښنې غوښتونکو او همدا ستاسو لوري ته زمونږ درتګ دی لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله هیڅ ساکښته د هغه وسې پورته مسؤلیت نه متوجه کوي هر چا چې څه ښه کړي دي د هغو میوه د همغه ده او چا چې څه بدي کړې ده د هغې ګناه پر همغه ده مؤمنان تاسې داسې دعا وکړئ ای زموږ ربه که له موږ نه څه هیر او خطا صادره شي موږ پرې منیسه څښتنه پر موږ هغه پیټی موږ ده چې له موږ نه مخکنیو خلکو باندې دی ایښی و زموږ څښتنه د کوم پیټي پورته کولو چې په موږ کې وس نشته هغه پر موږ مږ ده له موږ سره اساني وکړه زموږ له ګناهونو څخه تیر شه پر موږ رحم وکړه
ته زمون کار جوړونکی د کافرانو په مقابله کې زمون مرسته وکړه.